أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب صلاة الکسوف. باب ثابت دی په بیان کې د لمانځه د لمر د تورېدو. کسوف وایي د لمر تورېدو ته، یعنی چې لمر ترنځه ونسي. باب د دې دی اذا هغه وخت انکسفت الشمس چې لمر تور سي، لمر ترنځه ونسي. صلی المنځ دی وکي امام بالناس په خلکو سره رکعتین دوه رکعته که هیئت النافلة لکه نفل. خلکو ته د جماعت ورکي لکه دوه رکعته نفل چې کوي پر دغه ترتیب باندې. فی کل رکعت په هر رکعت کې رکوع د واحدا یوه ويطول اوږدیبه القراءة قراءت فيهما په دواړو کې. په دغه دوه رکعتو کې به قراءت اوږدیي. ويخفي پټ ووایي دا قراءت عند ابي حنیفه د امام صاحب. ګوره قراءت ویل په نزد د امام صاحب باندې وای پټ ویل دي. وقال یاران وایي امام یوسف صاحب امام محمد صاحب یجهرو فزوره بوایي ثم ورسته یدعو دعا بکی بعدها ورسته در دال مانزه حتی در داسې وخت پورې تنجلی الشمس چې در څو پورې لمر خلاصیږي، یعنی لمر روښانه کیږي، هغه ترنځه لرې کیږي، در وخت پورې به دا دعا کوي. بیا ویصلي المنځ به کوي بالناس په خلکو سره الامام الذي هغه امام یصلي چې لمونځ کوي بهم په دغه خلکو سره الجمعه د جمعې امام به دغه خلکو ته لمونځ ورکوي. د جمعې امام یعنی خطیب د جمعې به دغه د لمر د ترنځ لمونځ ورکوي. دا صلات الکسوف. فإن لم يحضرك حاضر نس امام صلی المنځ دی وکي الناس خلق فرادا جلا دغه د جمعې امام نس پیدا دا نس حاضر نسته کللی دی خواته فرادا جلا دی بیا د المنځ دا خلق وکي. ولیس نسته فی الخسوف په تورېدو کې القمري د سپوږمۍ، یعنی المسپوږمۍ چې ترنځه ونسي په دې کې جماعت نسته، په دې کې جماعت نسته. و انما یصلي په تحقیق سره المنځ دی وکي کل واحد هر یو بنفسه په خپل، هر سړی د خپل منځ جلا وکي. ولیس نسته فی الکسوف په لمر تورېدو کې خطبه چې لمر ترنځه ونسي په دا وخت کې چې د المنځ وسي خطبه ویل نسته کې. باب صلات الاستسقاء. باب ثابت دی په بیان کې د لمانځه د استسقاء چې دا یو دعا ده، دا غوښتنه د طلب د باران دی چې باران نه وي. خلک ووځي سارا ته دالته بس دی چې کوي دعا غواړي، استغفار غواړي، د خدای څخه بخښه غواړي، د باران طلب کوي. قال ابو حنیفه ویل دی امام صاحب لیس نسته فی الاستسقاء په استسقاء صلات المنځ نسته مسنونه سنت. په استسقاء کې سنت المنځ نه دی چې سړی المنځ کوي وای دا سنت دی بجماعت په جماعت سره. انما الاستسقاء چې د الدعاء د والاستغفار او بخښه غوښتل دي د الله تعالی سره. فإن صلى الناس کچیر خلق المنځ وکي وحدانا یوازي خلق یوازي او جلال منځ وکي جاز روادي. وقال یاران وای یصلی المنځ وکي الامام بالناس په خلق سره رکعتین دوه رکعته. هغه وای پر رکعه خلق سره د سم جماعت ودري دوه رکعات المنځ د امام ورکي. ويجهروا فزور به ورکي دغه المنځ فيهما په دواړو رکعاتو کې بالقراءه په قراءت سره قراءت په فزور وای. ثم ورس يخطب خطبه بوي على الارض په مزکه باندې پر مزکه به دریج خطبه بوي. ويستقبل مخ بغرزي القبلة وقبلته بالدعاء په دعا سره چې دعا کوي مخ او قبله او خواته دی واړي د استسقاء په منځ کې. ويقلب اړي به الامام الرداءه پټو به امام اړي ولا يقلب نبا اړي قوم اردیتهم خپل پټوګان. دا نور خلق د شاده خو په ولادت دي د پټوګان پر غاړو باندې نه اړي. ولا يحضرون دي حاضر اهل الذمي کافر دي نه حاضر الاستسقاء او استسقاء کافر دي نه حاضر او استسقاء دي کافر نه راولي چې کافر دلته راولي دلته دغه ځکه چې دغه کافر چې دي د الله د رحمت سره دي نو دلته خدای د مغفرت دي د بخښ غشتلو دي د دعا کولو دي طلب د باران دي الله ته خواستی و زاری کیږي. نو کافر چې دلته حاضر او کافر په دغه دعا کې دي کافر نه شریکي. باب قیام الشهر رمضان. باب ثابت دی په بیان کې قیام الشهر رمضان د قیام الشهر رمضان یعنی د تراویح د روزې د میاشتې د تراویح بیان دی. ويستحب مستحب دي للناس خلق لره اندا يجتمعوا چې راجمع سي په شهر رمضان د روزې په میاشت کې بعد العشاء ورسته د ماخستن المنځه چې د ماخستن منځ وصلو بیا خلق سره راجمع سي فيصلي بهم په دې سره المنځ وک امام د دې 5 ترويحات 15 ترويحه في كل ترويحه په هر ترويح کې تسلیمتان 2 سلام دي وینه 2 رکعات بکی. نو چې 2 رکعات وکي یو سلام وګرځي بیا 2 رکعات وسو یو سلام وګرځي نو 2 رکعات کې په هر 4 رکعاتو کې دا ترويح 4 رکعاتو ته وای. په هر 4 رکعاتو کې 2 سلام دي. ويجلس کښینی دي بین کل ترویحتین په مابین کې د 2 ترویحتو هر ترویح چې وکي بیا د دونه قدر کښینی مقدار ترویحتین دی و ترویح اندازه دی کښینی. ثم ورسته یو ترویتر دی وکي به په دې سره د امام ولا يصلي المنځ کی الوتر د وتر بجماعت په جماعت سره فی غیر شهر رمضان د روزې د میاشت سما سوا په بل میاشت کې د وتر په جماعت سره نه کی ما سوا د روزې سره
آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.